قدرمنو کله چې د رائټس خبره وشي نو ورپسې خبره د ډیوټیز راځي. رائټس او ډیوټیز یو بل سره انټر لینکډ دي، انټر کنیکټډ دي. نو په تیر لیکچر کې د رائټس باره کې خبره کړې وه. اوس ډیوټیز اف سټیزنز چې د شهري چې کوم دي د یو ملک وګړي چې د هغې ډیوټیز څه دي. د ډیوټیز هم 3 یا 4 کټیګریز جوړ دي. د ټولو لومبې پرسنل ډیوټیز دي، هغه چې ذاتي ذمهوارۍ دي، ذاتي فرایض دي. نه هغې کې لومبې چې دی یوز اف رائټس چې دا موږ له کوم ملک موږ اوسېږو او د هغې ملک آیین موږ له کوم حقوق راکړي نه چې هغه حقوق یې موږ له راکړي نو زموږ لومبی دا ډیوټي جوړېږي چې موږ هغه حقوق استعمال کړو. هغه حقوق موږ پخپله نه استعمالو یا موږ هغه استعمالولی نه شو نو بیا خو ملک ترقي نشي کولی. دویم نمبر چې دی نه فزیکل اینډ منټل کیپیبلیټیز چې خدای پاک موږ داسې پیدا کړي یو چې موږ له بدن راکړی دی، موږ له ذهن راکړی دی. نو هر یو انسان لی فزیکل او منټل کیپیبلیټیز او کیپیسټیز د یو بل نه بدل ورکړي دي. دغه صلاحیتونه پیژندل، بیا په دغه صلاحیتونو باندې کار کول، دا پالیش کول. ورپسې دا دي ډیوټیز ریلیټینګ ټو ادرز. نو ډیوټیز ریلیټینګ ټو ادرز چې څنګه لکه زمونږ رایټس دي نو داسې د نورو انسانانو هم رایټس دي که نه. نو ریسپیکټ اف ادر رایټس چې بله کومه خبره به موږ باندې لازمه ده او زموږ ډیوټي ده نه دا ده چې څومره زما امپورټنس دی دومره د دې بل انسان هم امپورټنس دی. ځکه پولیټیکل ساینس کې ویلی شي یور لیبرټي سټاپ ویر مای نو سټارټ چې هغه ځای کې ستا ازادي ختمېږي کوم ځای کې چې زما پوزه شروع کېږي. نو مطلب دا دی چې یو ریډ لاین دی چې که چېرې زه خپل رایټس ایکسرسایز کوم وایم چې دا زما حق دی نو د دې بل انسان هم حق شته که نه. نو زه به د خپل حق دپاره هغه لاین نه کراس کوم چې د خپل حق دپاره لاین کراس کوم او هغه بل متاثره کړم. چې کوم دی ټو پرفارم سوشل ریسپانسبلیټیز سماجي خدمت نو دا کار چې کوم دی که نه دا ذکر ډېر زیات امپورټنټ دی چې که چېرې دا یو کس نه کوي هغه څوک جیل ته نه شي بوتلی، په هغه باندې دفه نه شي لګولی. خو په اصل کې خو د انسان او د ځناور په منځ کې دا فرق هم دا دی که نه چې انسان چې کله بل انسان په غم کې په درد کې وویني، په خفګان کې وویني او ورته پته ولګي چې اوس زما ضرورت دی نو دی به منډه تړلی وایي، دی به خدمت کوي، دی به د خیر ښېګړې کار کوي. چې چا څومره د خدمت کار وکړو، د خیر ښېګړې کار وکړو نو دومره د انسانیت په اوچته درجه باندې فایز دی. اوس ډیوټیز ریلیټینګ ټو سټیټ چې ریاست سره تړلې کومې ډیوټۍ دي زمونږ مونږ چې په کوم یو ملک کې اوسېږو نو د هغې ملک د طرف نه مونږ ته ډېره غټه راک لګېږي. هغوی موږ له لکه سړکونه راله جوړوي، تعلیمي ادارې راله جوړې کړي، هسپتالونه یې جوړ کړي. اوس دا ملک چې موږ د دوره سره کوي نو په موږ باندې هم څه فرض جوړېږي که نه. هغه فرض دا دي چې موږ به دغې ملک سره وفادار یو، لویلټي وت سټیټ چې موږ به د ملک سره وفادار یو. اوس د ملک سره وفاداري چې ده انا دا په خولې باندې ده، په خولې باندې خو بار یو سړی ووایي چې زه ملک سره وفادار یم، نه دا په عمل باندې ده، دا پریکټیکل ده. نو دا ورپسې چې کوم هم دي نو که چېرې موږ دا ډیوټیز پرفارم کوو نو د دې خبرې دا مطلب دی چې موږ ملک سره وفاداره یو. لکه څه اوبیډینس ټو لا د غټه خبره ده چې موږ ور قانون احترام کوو او که چېرې زه هم د قانون احترام نه کوم دا بل هم نه کوي دا بل هم نه کوي نو دې سره ملک به څنګه چلېږي. ورپسې پیمنټ آف ټیکسز موږ ټیکسونه نه ورکوو، موږ ټیکس چوري کوو، موږ سمګلینګ کوو، موږ کرپشن کوو، موږ خپل ریاست سره دوکې کوو او په خولې باندې وایو چې موږ ریاست سره وفاداره یو. داسې نشي کېدی. نو په دې وجه باندې پیمنټ آف ټیکسز چې دی نو دا یو امپورټنټ ډیوټي ده. suitable use of political rights څنګه چې اوټ اچول زمونږ حق دی او اوټ صحیح سړي ته اچول دا ډیوټي ده. نو چې زمونږ کوم پولیټیکل رایټس دي نو هغه صحیح استعمالول، هر هغه کار کول چې د ریاست د خیر لپاره دی، د ریاست د پرمختیا لپاره دی، هر هغه کار نه ډډه کول چې هغې نه جنرل انټرسټ ته یا نیشنل انټرسټ ته تاوان کېږي. کوآپریشن وذ ګورنمنټ نو دکه ګورئ لویلټي سټیټ سره دا ده چې حکومت سره به کوآپریشن کې او که چېرې نه ستا کوآپریشن په دې باندې چې زما د پارټۍ حکومت دی نو زه کوآپریشن کوم او که چېرې زه بلې پارټۍ حکومت دی نو بیا چې ملک خرابېږي نو زه پې خوشحالېږم. ولې ځکه چې دا پارټي پې خرابېږي نو نیکسټ الیکشن کې به وله خلک ووټ نه ورکوي. نو دا خو ملک سره وفاداري نه ده، دا خو تر ملک دښمنی دی. یو پارټۍ وفاداري د ملک وفادار نه او دا ګورئ اخره کې دا کټګري چې ده نو دا د ډیوټیز ریګارډینګ هیومنټي چې زمونږ کوم ډیوټیز دي چې هغه انسانیت سره ریلیټډ دي نو د سټیټ چې موږ به روزو نو لویه دنیا ده، اته اربه آبادي ده، دا ټول انسانان چې دي نو موږ ټول د الله پاک اهل و عیال یو. نو دا خبره چې زمونږ په ذهن کې د انسانیت په توګه باندې نورو خلکو سره ریلیټډ زمونږ ډیوټي جوړېږي. لکه د مثال په تور موږ په لندن کې یا په دوبۍ کې ژوند کوو، د خپل ملک نه بهر ژوند کوو. خو دا موږ سره چې کوم خلک اوسېږي نو څوک د یو قام دي، څوک د بل قام دي، څوک د یو مذهب دي، څوک د بل مذهب دي. نو د هغوی به هم موږ په کار راځو که چېرې هغه په تکلیف کې دی هغه خدمت کول پکار دي، په کار راتلل پکار دي. نو دکه د انسانیت هغه درس دی.
دغه انسانیت سره ریلیټډ ډیوټیز دي. نو دا امید دی چې تاسو به څه ناسه زده کړه کړي چې ډیوټیز دا کیټګریز چې کوم دي او بیا د ډیوټیز هغه ټایپس چې کوم دي. په بل لیکچر کې به د هیومن رائټس او ډیوټیز اف سټیزنز چې دی یعنی د رائټس او د ډیوټیز په منځ کې چې کوم هغه ریلیشنشپ دی کوم هغه تعلق دی نو په هغې باندې به خبره کوو. تر هغې پورې را اجازه درکوئ. د الله په امان.